ورونو موږ 100 کاله د پاکستان نه وروسته پاتې شو. دغه نوی نظام چې راغلی د ملا صاحبانو 2 کاله کېږي تقریبا چې دغه د زنانو مکتبونه یې بند کړي د جنو. موږ به همیشه دپاره د پنجاب او د پاکستان محتاج یو. او پرېږده چې د افغانستان په خویندو میندو باندې پنجاب ښه مزې وکړي، پنجابی پرې ښه مزې وکړي، په تورخم کې دله بېعزته کړي، په سپین بولدک کې دله بېعزته کړي، په دې ځایونو ورته لاسونه ووایي، په دې ځایونو باندې بېادبي دې ماپي، او بیا دنه بولي په مابسونو کې د ماشومانو سری ور واچوي، د سپین ږیرو سری ور واچوي، د ځوانانې ښځې په مابسونو کې ور واچوي، ورته یې بچي پیدا شي، ورته مهربانه بچي ملته مړه شي. او ځوانان پرېږده چې د ترکیې د ایران په لاره سپي وخوري، اوبه یې ویسي، او د ترکي پولیس یې ووایي چې دغلته ویډیوګانې داسې ښکاري. دا زموږ غیرت دی، دا زموږ اسلام دی. موږ ویو چې موږ انګریزانو ته شکست ورکړی، خوله دې زموږ ماته شي. موږ ویو چې موږ روسانو ته شکست ورکړی، خوله دې زموږ ماته شي. موږ ویو چې موږ 52 ملکونو ته شکست ورکړی، خوله دې زموږ ماته شي. په دا دروغو خبرو باندې چې موږ ویو چې موږ هغې ته شکست ورکړی. موږ 52 پهلوانان ناسملوم او یو پنجاب جواب نشم ویلی. په 1.5 لک روپۍ باندې ستاسې هر یو افغانه خور سه مهربانه ورور په تورخم کې په رشوت ورکول کېږي، هغو ته وړل کېږي. ته چې پرې د تعلیم دلته دغه بندې کړي، نه به ډاکټره موږ کې پیدا کېږي، نه به موږ کې وروره معلمه پیدا کېږي، نه به موږ کې پولیسه پیدا کېږي. موږ به ټول عمر د پنجاب وروره محتاج چې بابا غوښې ډوډۍ راوړه او خویندې میندې به راته بېعزته کوي، او وروره لوبې به روانې کوي، رشوت به هم رانه علي. نن د پاکستان یو دغه وکړه، تاسې وګورو، ویې ویله چې یاره ډرون دا قانوني ده چې په افغانستان باندې بمباري وکړي. خو ته خو ورشه د دې پنجاب مقابله وکړه که نه، چې زه 52 پهلوانان راسملوم، خو دغه یو پوډري ولې نشم راسملولی. او عجیبه خبره دلته نه تاسې د خدای خبره منئ، نه تاسې د پیغمبر خبره منئ، نه تاسې د علماو خبره منئ، نه تاسې د افغانانو خبره منئ. تاسې خو ټول ګل مرجانان هستئ. په جمهوریت کې خو یو ګل مرجان عبدالله، تاسې خو ټول ګل مرجانان هستئ. په دې مولانو باندې تاسې ایمان راوړئ، په پټو سترګو باندې د الله او د الله د رسول خبره مهمه ده که د دې مولانو چې دا دروغ او درب دله په منبر باندې ناست او تاسې غولئ د خدای په لحاظ باندې. ولې دا ظلم هم دې افغانانو سره راغستی دی؟ موږ چې خبره کوو موږ ته وایي تاسې د امریکې غلامان هستئ. موږ څنګه د امریکې غلامان یو؟ د امریکې غلامي خو بیا تاسې هستئ چې 40 میلیونه ډالر تاسې ته د اوسني حکومت ته د جمعې درکوي. دا خو ښکاره دي، پټې به څومره درکوي. غلامان خو تاسې هستئ چې وروره په قطر کې بچي ساتي، وروره د یو فامیل خرچه هم د 100,000 ډالره د میاشتې په امریکایانو په پوهنتونونو کې او په کالجونو کې لورګانې زامن سبقونه وایي، او موږ ته وایي وطن ته راشه. تاسې ولې وطن ته کډې نه وړئ؟ ټول لیډرشپ مو په کراچۍ او په کوټه کې پروت دی، په قطر کې پروت دی. سې مهربان دلته افغانانو ته دا خبرې کوئ؟ دا څنګه اسلام دی؟ د دې اسلام نه خو تاسې د خلکو ړه تور کو، د دې افغانیت نه خو تاسې د خلکو ړه تور کو، د دې ملایتوب نه خو تاسې د خلکو ړه تور کو چې دغلته هم کېنولي د دروغ او دربو لګېده، او هغې ته تاسې لیکئ چې رحم الله حفظ الله د خدای په قهر ککړ شي. ته ستاسې او د ملحدانو بیا څه فرق دی چې ملحدان هم خدای نه مني او سې مهربانه په بېله لاره روانې، او تاسې هم وروره د الله او د الله رسول خبره نه منئ، او سې مهربانه په دغه ملیانو باندې ایمان راوړی دی چې هغې هر یوه خبره وکړي، تا ویې تکبیر او الله اکبر. تا ته الله مهمه دی که د پیغمبر درته مهمه دی که دا راته مهم دی؟ جاپان چې دی، جاپان باندې 2 اټم بم دا خطا کړه امریکې. جاپان ختم نه شو ځکه تعلیم پکې و. جاپان هغه د دنیا های ټکنالوژي جوړوي. تا خو دغه ولس غرق او تباه کړو، تعلیم دې ترې اخیستی، ملي شی نه یې ترې اخیستي، ځوانانو پکې څه کې نه وي. سې مهربانه داسې د امریکایانو په موټر کې او داسې د امریکایانو په موټر کې او 3 موبایل سره دي، او دویمه ښځه وکړه او درېیمه ښځه وکړه. سې مهربانه دا اسلام دی، دا افغانیت دی چې تاسې ته څوک د رښتیا خبره کوي، په هغې باندې بیا د کفر ټاپې لګوئ، په هغې بیا د غلامۍ ټاپې لګوئ. د غلامۍ په ټغر کې تاسې ټول خپله تاوستئ. دا نن در باندې د امریکا 40 میلیونه ډالر بند کې ته به څه شی به خوري؟ څه شی به خوري؟ د ولس ته جواب ورکړه که نه. او بیا راځئ وروره پیغورونه په اروپا او دې ځایونو کې خلکو ته ورکوئ چې راشئ وطن ته. سې مهربانه دا دی هغه د دې ځوانانو غم وکړه، دغه مکتبونو غم وکړه، دغه ملي سرود ملي بیرغ موږ کار اهل کار ته سپارل غواړو، دغه قانون اساسي اعلان کړه. او والله کې رانه دا حکومت داسې وکړي که تا زمانه دا حکومت وکړو او دا ولس ته په جومات په منبر کې پرېښودې، زه او د خدای راستي، ځکه چې ته په غلطه روانې، ته د هېڅ چا خبره نه منې، صرف په خپله مرضۍ روانې او هغه طرف ته د افغانستان روان کړې چې تباهي او بربادي ته. په افغانستان باندې نه امریکایانو دومره ظلم ورسره کړی، نه ورسره روسانو دومره ظلم کړی، څومره ظلم چې تاسې ورسره کړو چې تعلیم دروازې بندې کړي، زنانه خو لاړې تباه او برباد شوي، ځوانان هم سې مهربانه مکتبونه پرېښودل، هلکانو مکتبونه پرېښودل. کله وروره رهایشګاه بنده کړه، کله وروره دا بنده کړه، نه در سره د کار روزګار کومه فارموله شته، نه در سره بل شته دی، بس افغانانو باندې ټاپې وښئ او سې مهربانه خپلې غټې ګېډې مړوئ. دا اسلام او دا افغانیت دی.